السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که چیرته تاسو زموږ چینل کې نوي یاست او زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې همداسې نوې په زړه پورې خوندورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو ملګرو د درس په طرف. د نن ورځې درس دی زموږ I ز یو ته یا تاسو یو ته یا تاسو یو ته یا تاسو هی هغه مذکر یعنی دغه ضمیر د نارینه لپاره استفاده کیږي. هی هغه مذکر لپاره هی هغه شی هغه مؤنث شی هغه ښځینه لپاره استفاده کیږي. شی هغه د معنا دوی وی موږ eight معنا دا د بیجانه یا د حیوان لپاره استفاده کی. my زما this is my pen دا زما قلم دی. this is my pen دا زما قلم دی. our زموږ this is our pen دا زموږ قلم دی. this is our pen دا زموږ قلم دی. this is our pen his د هغه this is his pen دا د هغه قلم دی. this is his pen دا د هغه قلم دی. this is his pen دا د هغه قلم دی. her د هغې یعنی د ښځینه لپاره استفاده کیږي. this is her pen دا د هغې قلم دی. this is her pen دا د هغې قلم دی. dear د دوی this is their pen دا د دوی قلم دی. this is their pen دا د دوی قلم دی. مننه دوستانو له کتو او له اوریدو نه.